التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. شاوسر درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دمو قابل قدر معزز علماء کرام ورونو، الله جل شانه پدې زمکه باندې بعض عادتونه دي. هغه عادتونو کې د الله پاک تبدیلی نه ارسي. یو ځای نه بار بار الله فرمایي فلن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحویلا. د الله جل شانه د نظام د چلولو لپاره کوم عادتونه دي، هغه عادتونو کې څوک تبدیلی نشي محسوسولی، هغه کې بدلون نه ارسي. اگر کا خلقی یا هر شي کې فرق رغلو، بدلون رغلو، حالات بدل شول، خلق بدل شول، اقلیمونه بدل شول، خو د الله پاک چې کوم د دې نظام چلولو لپاره سنت او طریقه ده، هغه کې الله پاک بار بار قرآن کې فرمایي هغه کې تبدیل او تحویل دا ممکن نه ده. د نظام کې د الله پاک ډېر عادتونه دي. یو عادت هغه د حق او د باطل تر مابین د مبارزې ده. کله نه چې الله پاک د انسانانو پلار حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام الله پیدا کړو، دی ورځې نه د حق او د باطل مقابله شروع ده. د حضرت آدم علیه السلام مقابله کې شیطان چې هغه د باطل پلوی و، او حضرت آدم علیه السلام هغه د حق پلوی و، دوی منځ کې د هغې ورځ نه مقابله شروع شوه. دې نه وروسته څومره انبیا علیهم السلام راغلي دي، الله جل شانه د هغې د خپلو زمانو د باطلو قواو سره د هغوی مبارزات قرآن کې موږ ته ذکر کړي ده. قرآن عظیم الشان دا د قصو کتاب نه ده، خو الله پاک د هود علیه السلام د قوم قصه، د حضرت نوح علیه السلام د قوم قصه، د حضرت صالح علیه السلام د قوم قصه، د حضرت لوط علیه السلام د قوم قصه تفصیل سره الله پاک قرآن کې ذکر کوي. دا قصو نه منظور څه ده؟ الله خپلو بندګانو ته ښایي چې وړاندې هم د حق او د باطل پلویان وو، او د حق او د باطل مقابله، د حق او د باطل جګړه دا مخکې هم وه. تاسو خیال دا ونه کوئ چې چېرته ستاسو زمانه کې به د الله پاک د عادت بدل شوی وي. دې زمانه کې به اوس د حق او د باطل ترمنځ مقابله دا نه وي، دا امکان نه لري. د الله پاک دغه عادت کې بدلون کېدلی دا نشي. صرف فرق دا ده چې مخکې د باطل پلویان ساده خلک وو، مخکې د باطل د پرمختګ دپاره چې هغوی کوم پلانونه په کار اچول هغه ساده پلانونه وو، مخکې د باطل اشکال او د باطل انواع چې وو هغه ساده وو، لږ سوچ باندې هغه معلومېدل. د نن زمانې چې کوم د باطل پلوي خلک دي هغوی ډېر عیار او ډېر مکار، ډېر چلاک دښمن ده. د باطل پلوي خلک انتهایی چلاک او زیاته دښمن ده. بل طرف ته هغوی د پخوا په پرتله باندې د باطلو پلویانو سره چې هلته دومره وسایل نو ورسره، نن دغه د باطل سره هر قسمه هغه وسایل ورسره دي د خپل باطل د پراختیا دپاره چې هغوی په کار باندې اچوي. همدغه راز د باطلو د ننني چې کوم اشکال دي د دې پېژندلو دپاره داسې ژور علم ته ضرورت ده. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما